دلته د عتبان ابن مالک رضی الله تعالی عنه کور مبارک دی. عتبان ابن مالک رضی الله تعالی عنه هغه مبارک صحابي دی چې غزوه بدر او احد په غزواتو کې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم سره ګډون کړی او په غزوه بدر کې د ده سترګو کې مشکل پیدا شو. یو وخت نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته ده وویې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم که ته مونږ ته راشې او مونږ ته په کور کې لمونځ ادا کړي د برکت په خاطر باندې، نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل بلکل زه به راشم. نو یوه ورځ نبی کریم صلی الله علیه وسلم راغی، ابوبکر صدیق رضی الله عنه هم ورسره و. د دوی کله چې کله راغی نو عتبان ته وویل چې ته ماته ووایه کوم ځای کې زه لمونځ درته ادا کړم. نو د دې کور یوه برخه ورته یاده کړه چې دغه ځای صحیح دی. 2 رکعته لمونځ نبي کریم صلی الله علیه وسلم ورته وکاوه او ابوبکر صدیق رضی الله عنه او عتبان ابن مالک رضی دوی دواړو ابتدا ورپسې وکړه. بیا یې نبي کریم صلی الله علیه وسلم ته وویل یا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا تا چې کوم ځای کې ماته لمونځ ادا کړ، که د تا خوښه وي زه په سترګو باندې کمزوری یم د جومات ته رسیدګي نه شم کولی، یا رسول الله صلی الله علیه وسلم که ستا اجازه وي زه به په دې کور کې لمونځ ادا کوم. او نبي کریم صلی الله علیه وسلم یو وار اجازه ورته وکړه، خو وروسته یې بیا ورته وفرمیل چې ته اذان اورې، د اذان غږ تا ته راځي. زه ورته وویل او اذان خو اورم. نبي کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل دا چې کله ته اذان اورې بیا به جومات ته ځان رسوي. او د ده په باب دا هم مشهوره ده چې ده بیا نو یو تار یو مزی بړی دا یې واچاو خپل کور نه تر مسجده، او کله به چې اذان وشو نو په همغه پړي په توسط باندې به د جومات ته ځان حاضروو، جمعې ته راځېږي ده. دغه ځای مسجد جمعه مخامخ ښکاري، دا مسجد جمعه دی. دا هغه ځای دی چې په اسلام کې لومړنی د جمعې لمونځ په همدغه ځای کې ادا شوی و او یو ښایسته جومات اوس په دې ځای باندې آباد ګرځېدلی دی. دې ته مخامخ بس پروت دی، د سړک یوې غاړې ته مسجد جمعه دی او بلې غاړې ته همدغه د عتبان ابن مالک رضی الله تعالی عنه کور دی. او بیا مخامخ دې خواته د مسجد نبوي نه تر مسجد قبا پورې پیاده لاره غځېدلې ده. اوس فی الحال د واړه واړه موټر غوندې مرشکې غوندې موټر ښکاري چې په دې ځای باندې ځي مسجد قبا ته. دلته د مسجد جمعه شاته نږدې بیا مسجد قبا هم راځي. الله عز وجل دې د ټولو مسلمانانو نصیب پکې وکوي. امین. لمونږ سره عاصم مولوي صاحب او مستعین مولوي صاحب دواړه موجود دي. الله دې د دوی په عمرونو او علومو کې برکات کړي. دوی زموږ د مناسبو د برخې د حجاجو فعال غړي دي، ملګري دي او ریاض الجنه او همدارنګه د معلمینو کار او د دوی ارزونه دا ډېر په اخلاص او للاهیت سره ترسره کړې. الله عز وجل دې د دوی په برکت. امین.